پراته دي. د پاکستان حکومت د زموږ خاص د غافل دی چېرې دا وخت دی چې تاسو د ورسیزو پوښتنه وکړئ. تاسو ټول نه مخکې وښیم په دې ګاډي کې لاش پروت دی. تاسو وینئ دا لاش پروت دی. څومره ګاډي چې بهر ولاړ. افسروان صاحب مونږ تاسو ته مخاطب یو، تاسو شکریه ادا کوو چې تاسو مونږ له ټیم راکړو. زموږ ډېډ باډي پرته دی. زمونږ یو د مریضان قسم قسم بیماری دی، هغه د زړه مریض شو یا یو دوره پرې راشي، هارټ اټیک وشي، نو هغه خدای نه مکه یوه مسله راشي او هغه وفات شي، نو مونږ چې کوم خپل سپاره ده د هغې چې کوم کنټیکټ نمبر دی مونږ هغو ته کال کوو، نو هغه کال نه اټینډ کوي. د یو صحافي په حیث باندې دا زموږ فرض دی چې خپلو ولس ته هغه معلومات ورکو کم چې د اعلی چارواکو نه موږ ته ترلاسه شي. د روانو چارو په اړه باندې دوه ډېر اهم معلومات د دغه کرونا د وبا په لړ کې تاسو سره شریکول غواړم. یو معلومات چې دی هغه د پرایم منسټر عمران خان لخوا پرون چې کله د نېشنل کوارډینیشن کمیټۍ یعنې قامي همغږۍ کمیټۍ یوه غونډه شوې ده، په هغې کې کمې پرېکړې شوي دي، څه پکې مخې ته راغلي دي هغه در سره شریکوم. او دویم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هغه په بهر ملکونو کې میشته کم چې د دې ملک وګړي دي او هغو د ستونزو سره مخ دي، د هغو دپاره کم اعلانات کړي دي او کم پلان کمې منصوبې لري، په هغې باندې خبره کوو. بیا به موږ خبره کوله چې په دغه لاکډاون کې یا د کرونا په وبایي صورتحال کې په بهر ملکونو کې زموږ د ملک میشته خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي. لاکډاون دی، روزګار ولاړ دی، د راشن مسلې دي، د راتګ مسلې دي، د کرایګانو مسلې دي. په دې باندې دوه ډېرې مهمې خبرې مخې ته راغلي دي. دغه مې خپل فرض ګڼل چې خپلو پښتنو مسافرو وروڼو خویندو او زموږ په وطن کې میشته ملګرو ته یې ورسومه. پرون د وفاقي حکومت د سوري لاندې چې عمران خان د هغه کمیټۍ مشري کوله او د څلورو صوبو وزرای اعلی په هغې کې هم د ویډیو لینک د لارې شریکو. د نېشنل کوارډینیشن کمیټۍ یوه غونډه وشوه چې په هغې کې د لاکډاون د نرمۍ په اړه باندې ډېرې مهمې خبرې وشوې او په تیره اغزونه د ګلګت بلتستان په خصوصي ډول او د خیبر پښتونخوا چې هغه د ټوریزم په مد کې یوه ډېره لویه ونډه ورکوي زموږ ملک ته او زموږ صوبو ته، د هغې کې د نرمۍ راوستو دپاره ډېرې مهمې خبرې وشوې او هغه خبرې د یو خاص SOPs لاندې وشوې چې لاک ډاون کې به نرمي راځي. کم دکانونه چې به کولاو 2 غنټې هغه لړۍ نور هم وغځولی شوه دغه نرمي، خو دا SOP به وي چې موږ به د احتیاط لمن کله هم نه پرېږدو. زما به ملګرو ته خواست دا وي که د وفاقي حکومت د طرف نه اعلان وشو د نرمۍ، خو پکار ده چې موږ دې هغه SOPs کم چې حفاظتي تدابیر دي هغه دې موږ کله هم پرې نه ږدو، ګنې بیا به دا لاکډاون او دا سختي بیا شروع کیږي. موږ دې د حفاظتي تدابیرو سره خپل د ژوند د غزغل ته دوام ورکو. د خیبر پښتونخوا حکومت منګه هم بیا به د حکومت غوږونو ته اعلی چارواکو ته دغه خبره رسوله چې په بهر هیوادونو کې زمونږ میشته د دې سیمې مسافران دي، مزدوران دي، د هغو د دې ملک په اقتصاد کې یو ډېر لوی کردار دی، ډېر لوی لاس دی. هغو خپله ځواني هلته قربان کړي او د دې ملک دپاره ګټه وټه کوي. نو موږ وی چې د هغو غږ ډېر لازمي دی چې هغه موږ حکومت ته ورسو. هغه خبرو رنګ راوړ او نن د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په خپله وینا کې ویلي دي چې موږ به په بهر ملک کې چې څومره میشته مسافر دي د هغو دپاره به د 11 جون نه باقاعده انټرنیشنل فلایټس چې دي هغه لړۍ به خلاصیږي، هغه به کولاویږي. او د دې ترڅنګ دا هم ویلي دي چې یعنی 777 چې کوم تیاره وي جهاز وي دا غټ جهاز وي په دې کې ډېر مسافر ډېرې سورلۍ راتلی شي چې دا به د هغو دپاره خصوصي لیږلی شي. د کرایګانو خبره هم دوی په خپل وینا کې کړې ده چې موږ به کوشش کوو چې د هغو سره په دغه اړیګړي کې په دغه سخت وخت کې ناجایزه فایده وانغستی شي او هغو په ښه ډول باندې واپس خپلو کورونو ته راستانه شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دا هم په خپله وینا کې ویلي دي چې موږ به انټرا پروینشل چې کوم ترانسپورټ دی د مسافرانو دپاره چې او بیا په تیره د بزنس کمیونټي دپاره چې هغو د صوبو ترمنځ کم آشیایي خوردنوش یا نور د بزنس کم توکي هغه به هم وړی کېږي. د ټوریزم په مد کې دوی ډېرې ښې خوشخبرۍ راوړي دي، خو چونکې دوی پکې د SOPs خبره کړې ده چې SOPs به موږ خامخا فالو کوو. موږ یو ځل بیا زه د پښتنو وروڼو ته وایم چې ګورئ د ځان نه به ناپوهه نه جوړو، د ځان نه به جاهلان نه جوړو. که چېرته حکومت نرمي وکړه موږ به د حکومت سره مرسته هم کوو، ځکه چې رښتیا خبره دا ده چې ګورئ دا وبا ډېره سنجیده ده، ډېر خلک په دغه ناروغۍ اخته دي او په تیره د خپلو مشرانو ډېر زیات خیال وساتئ. خدای دې نه کړي
خو که دغه کیډر دغه رو یا دغه قطار زموږ نه لاړ نو یوه ډیره لویه تجربه به زموږ نه لاړه شي. د خپلو مشرانو په خاطر باندې دغه څیز سنجیده واخلئ، د ځان هم خیال وکئ. د ځان خیال کول دا د پوره انسانیت خیال کول دي، خپل د چاپیرچل، خپل د کور والو په تیره خپل د مشرانو خیال کول دي. دغه 2-3 مهمې خبرې وي ما چې دا تاسو ته در ورسومه. دغه خبرې د مخکې ملګرو سره هم شریکې کړئ. د لاکډاون د نرمۍ هرګز مقصد دا نه دی چې موږ د دا هیر کو چې وبا ختمه شوه. وبا اوس هم شته دی، موږ د حفاظتي تدابیر خامخا کوو او خپل ژوند ته د زغل او دوام ورکوو. خوشحاله او بریالي اوسئ.